چې د وخت د ګمرګانو نه یریږم د فریب د اداګانو نه یریږم که هر څو پیدا یم خان د اشنغر خو په خانه کې د خانانو نه یریږم د پښتو د ستر ادبي شخصیت لارښود او ماهر تعلیم محترم پروفیسر جهانزیب نیاز نوم ته د منصوب صوبایي ادبي تنظیم نیاز ادبي سنگر خیبر پښتونخوا یو آزاده مشاعره د مردان ضلع د شیرګل سیمې د نامتو مشر ښاغلي سید محمد جاوید په حجره کې وشوه چې صدارت یې ډاکټر ګوهرعلي شاه ګوهر وکړو. مشاعره کې ښاغلي ډاکټر کاظم نیاز، پروفیسر اسیر منګل، فریدون خان، محمد عالم، وقار لایق، صادق امنزی، امجد علی خادم او د مشاعرې صدر ښاغلي ډاکټر ګوهرعلي شاه گوهر په خپلوار کلام واورولو. چې د وخت د ګونګروګانو نه یریږم د فریب د اداګانو نه یریږم که هر څو پیدا یم خان د اشنغر خو په خانه کې د خانانو نه یریږم که هر څو پیدا یم خان د اشنغر خو په خانه کې د خانانو نه یریږم چې ماشوم څنګه د تورې بلا ډار کړي هسې زه د بادارانو نه یریږم. او جاوید صاحب ته ډالۍ ده. جاوید صاحب ستا لږ شانتې توجه غواړم چې مالو زر مشه قربان لپاک نبی خو زه له ځینې امتیانو نه یریږم لښکاره دښمن مې هډو یره نشي د لستوڼي د مارانو نه یریږم چې په خطه کیا زما په ذوالجلال دا بیا به ولې د خدایانو نه یریږم چې ادبار مو د وختونو قتل نشي د وختونو د یارانو نه یریږم او چرې بیل مو له یو بل نکړي کاظمه تل د خپلو رقیبانو نه یریږم چې دغه حقیقت ته که وسواس محسوسوم په خپله هره ماته کې ستا لاس محسوسوم چې دغه حقیقت ته که وسواس محسوسوم په خپله هره ماته کې ستا لاس محسوسوم قسم دی که خپل کار ته وي او کس هم سنجیده جړا د که خندا د یو لباس محسوسوم او همهغه ته مې ورکړلو خطاب د خیر الناس په زړه کې کم سړی چې شر د ناس محسوسوم او هغه سړی چې نوم یې ولې نشم عام کوي هغه سړی چې زه یې زړه کې خاص محسوسوم او زه نه وځم د خپلې خودغرضۍ نه یو لمحه په غږ د باچا خان کې کا اخلاص محسوسوم او منګله چې وباسم په کومه طریقه په زړه کې مې اور بل دی یو بړاس محسوسوم چې دغه حقیقت ته که وسواس محسوسوم په خپله هره ماته کې ستا لاس محسوسوم. نظم عنوان دی مرګ. د فنکار د فنکاری ده زره خوره کې مستی ده په دولت مین کارون شي څوک لیلا پسې مجنون شي د غرور ډکې پیښې دي د دې ژوند څومره نخرې دي د چا غټ محلونه میخانې او شرابونه څوک په تخت فرعونیت دی د چا جاله کې غربت دی د دې ژوند څومره رنګونه خوشحاله او څه غمونه هر مقام یې دی ګټلې ژوند سپوږمۍ ته هم ختلې هر ارمان پسې ارمان دی لا حاصل د ژوند کاروان دی او مرګ یو داسې حقیقت دی ژوند خوړلې ترې شکست دی
رنگینی ترېنه چاپېره نتیجه د ټولو هیره ژوند بدل بشي تیرو کې نور به ډوب شي تورو شپو کې اول نوم درنه جدا شي سړی مړی شي فنا شي شي به خاور سره خاوره د مرګي اواز خو واوره د هر چا هم یو مقام دی آخر مرګ د ژوند انجام دی او د ژوند شمه به مړه کېږي رڼاګانې به ختمیږي مرګ یو داسې حقیقت دی ژوند خوړلې تر شکست دی څه عجب د مرګ سفر دی خالی لاس ته سکندر دی مرګ به وکړي خپل اذان ژوند به پرېږدي دا جهان چا چې قلم له زندگی ورکړله چا چې قلم له زندگی ورکړله دا ادم له زندگی ورکړله او غزله ستا خو ګتل ښه وایم تا خو علم له زندگی ورکړله بابا جان یو غزل لیز غواړم چې هغه د هغې څه شعرونه تاسو سره شریک کړم شعر دی چې زه دې هر وخت یادوم جانانه چېرته به وې زه دې هر وخت یادوم جانانه چېرته به یې په لپو اوښکې تویوم جانانه چېرته به یې او ستا په لټون مې دواړه خپې تڼاکې شولې ستا په لټون مې دواړه خپې تڼاکې شولې بیا دې هم هر خوا لټوم جانانه چېرته به وې زه لا تر اوسه ستا په یاد کې د بابا په سلي زه لا تر اوسه ستا په یاد کې د بابا په سلي ټوله شپه شمې بلوم جانانه چېرته به یې او تا د څو ورځو واده وکړله په مخه لاړې په مخه لاړې اوس د کلونه شمارهم جانانه چېرته به یې او ستانه جدا چې ټوله شپه د اسمان ستوري شمارم ستانه جدا چې ټوله شپه د اسمان ستوري شمارم په سرو لمبو ژوند تېروم جانانه چېرته به او آخري شعر دی چې په زړو لارو اوس هم کله راځم لایقه د تا خاپونه ښکلوم جانانه چېرته به یې ډېره مننه پروفیسر جاذب نیاز بابا ته دغه یو نظم دی زما او دا تاسو ته ډالۍ د هغوی روح ته د ډالۍ وي د پښتو د سڼې ګوله د مرام شانه اوربله د شعور اورورکیه د کندر وطن اتله د زندان په زولنو کې یې د ژوند خوږه بدله ای د امن چارګره ای د سرو لیونو مله د جړه خندنی رازه د نرګس د ګلو ټله ته نیازبین د بادشاه خان یې ته لالې د غني خان یې ته درویش د ازادۍ یې ته پیغام د سوکالۍ یې ستا سینه جوړه د کاڼي ته غورځنګ د روانۍ یې ته پړنګو زړونو راج کړې پچل پوهه د سیالۍ یې ستا د پن ژبه نن تانده ستا د پن ژبه نن تانده نن راغلې په ځوانۍ یې نن ستا فکر په جوبند دی همګیره په مستۍ یې پښتو پاله پښتون پاله ای ننګ پاله ای پت پاله ارستو د پښتنو یې ته باچا د لیونو یې د بستان د پخوانو یې ته استاز د اوسنو یې تا خاپونه د خپو پریخي ته لارښود د میړنو یې ای د مینې پیوندکاره زړه چودون د تربګنوي د پنجرې چغار کې تی شین توتی د جیل خانوي فلسفه د نړیواله ای شدت با کماله هم ساقي هم پیمانه هم درشل هم استانه ستا د ژوند قصه چې اورم د دې خاورې ترانه ده ستا عظمت زما د سیمې سبې ټوله خزانه ده لا زوال ستا کردار دی که دا ژوند یو افسانه ده دا زما نیمګړې خسه دا ستا زیار ته نظرانه ده ای درون فکر پروازه ای رښتونې بابا نیازه ای صادقه جانزیب نیازه ای صادقه جانزیب نیازه د خپل لارښود پروفیسر جانزیب نیاز صاحب یو دوه شعرونه عرض دي د پښتو ټول لیکوالان د داد لایق دي د پښتو ټول لیکوالان د داد لایق دي
چې کوي خدمت د خپل ژبې واړه چې پښتون په دنیا وی پښتو به نمري چې پښتون په دنیا وی پښتو به نمري خپل عاشق ته به وي دا معشوق تر غاړه. یو قطعه ده چې خیر دی که خیر نه وي د شر په بانا، خیر دی که خیر نه وي د شر په بانا، کله نا کله د چکر په بانا، خندا زمونږ کور به هم ووینې راشه نن راشه د اختر په بانا. غزل چې ستا د مینې زور زورور شوی دی، مطلب دا چې ستا د مینې زور زورور شوی دی او دا کندې کپرې مې کور شوی دی. ستا د مینې زور زورور شوی دی دا کندې کپرې مې کور شوی دی او ناز و ادا ستا د نزاکت خپو کې، ناز و ادا ستا د نزاکت خپو کې خوب په بېخوابۍ مې مجبور شوی دی. کلي کې ښکلا لمن څنډلې ده، کلي کې ښکلا لمن څنډلې ده، حسن په قدم قدم خور شوی دی. نشته سادګۍ صداقت عیب دی او زړه د ښار د ژوند مې تور شوی دی. شعر دی چې ګوته په خوله ګل شي ستا سور سپین مخته، ګوته په مخ ګل شي ستا سور سپین مخته، ګرم نه دی که زړه مې نسکور شوی دی. او شعر دی چې پوهه شرافت بهي پلته چې، پوهه شرافت وهي پلته چې څه وکړم سماج مې شمکور شوی دی. آخري شعر دی مقطع ده چې راج د حیثیت دی دا به څه کېږي، راج د حیثیت دی دا به څه کېږي، څه وکړي ګوهر هم تغرور شوی دی. د مشاعرې د نظامت چارې صادق امنزی تر سره کړې. د سنگر سرپرست ښاغلي ډاکټر کاظم نیاز، چیرمن ښاغلي پروفیسر اسیر منګل، وایس چیرمن ایډمن ښاغلي میرویس خان نیاز خپلو خصوصي خبرو کې د ښاغلي سید محمد جاوید مننه وکړه چې په خپله حجره کې د نیاز ادبي سنګر د ادبي ناستې انتظام یې وکړو او درناوی یې ورکړو. محترم سید محمد جاوید د کوربه په حیثیت په ادبي ناسته خوښي څرګنده کړه. د سنگر د کلچر وینګ غړي شمال خان نیاز، سید حذیفه جاوید او نور ملګري هم موجود وو. دې نه مخکې د سنگر د سرپرست ښاغلي ډاکټر کاظم نیاز په صدارت کې د تنظیمي چارو په هکله لومبی نشست وشو چې د تنظیم د نور فعالولو دپاره پکې ځینې اهمې پریکړې وشوې او د روان کال په دوران کیدونکو پروګرامونو لا ترتیب ورکړی شو. غونډه کې ښاغلي سید محمد جاوید ته د سنگر د اعزازي غړیتوب ورکولو منظوري هم ورکړې شوه. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پیښور.